نن بای داسې خبره ده کنه چې خوشاله خبر ده. خوشاله خبر ده کنه زمونږ په کلی کې آخر کار سیګنل لاغې. السلام علیکم، امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نو د نن ورځې ولاګ هم شروع شو د کار د ځای نه. بای داسې خبره ده کنه چې مصري پرون چې کوم دیوال کړی دی کنه دا وینې نه دی مکمل کړی دی، بس دې باندې نور د ګټو کار نه کوي. اوس په داسې کاري کنه اوس پر دې دیوال د پاسه مطلب یو بینچ کې سیمټ په کو بیا په بینچ کو او بیا په نور کار چې کنه بلاک کو. نو اوس پر دې پاسه نور بلاک لګي. نو نن داسې خبره ده کنه نن مصري نه دی راغلی، نن هغه چوټي کړي. مونږ به داسې کارو کنه چې دا پایان چې کوم دي کنه لګي لګي مډاګي کړي سیمټ مرته کړیو لګ لګ پاتې ونه چې کم پاتې دي. نو نن به مونږ غي ته سیمټ کو. دې سیمټ راوړي دي باجی مورله جوړه کړې ده. نو بس مونږ ورته دا کار مار کوو او بیا وروسته میلاوي غپ شپ لګو. شرط ځایما زموږ سره زماره د شکل نه تاسو اندازه ولګوئ کنه چې څومره زیاته ګرمي ده. او سار مال نه سار مال زوم په دې ځای باندې سورې نه مکمل سره غرمه نور مکمل مهامه دې ځای ته. نو دا ګرمي چې کنه دا یو پد وای ډیره زیاته ګرمي ده. خو خیر سره کار ختم شو. اوس داسې کار کوم کنه چې کپڑے مپړې بدلو ما لګه دمه کوم او بیا وروسته میلاوي ګو چرته ځای ما زموږ سره. اوس تقریبا 3:30 بجې شوې او څنګه تاسو ته ما وخت ویلو کنه چې وروسته به میلاویږو ځکه چې اوږده دمه مې کوله سړی ستړی شي که نه نو بیا د کار مار نه. او نن سبا ګرمي ډېره زیاته تیزه شوې ده. نو غرمه کې بس بیا وتې راوتې نیم د کوره بس ملا شوم ځان له. اوس داسې کار دی که نه چې پلیستر والا د سوال جواب وکړو وی انشاءالله سبا نه بله زمونږ تاسو له کار شروع کړو. نو داسې کار دی که نه چې هغه له سیمټ راوړل غواړي او کور کې سودا مودا هم نشته نو سودا مودا راوړل غواړي لکه بازار ته تلل غواړي او ډېره زیاته سودا ده راته. نو زم بازار ته اوسو تاسو هم د ځان سره بوځم راځئ ځو ګپ شپ په لګو چرته ځایمه. دا دوړي چک کوي ته دا وینه دا زموږ بازار حل دی. دې ټیم کې بازار ته ورسېدو سیمټو دکان ته ودرېدم سیمټو ته پوس کوم سیمټ اخلم بیا ګاډی ګورم بیا نور ګپ شپ لګو. لږ ساعت مخکې تاسو وکتو کنه په دې روډ باندې څومره زیاته دوړه وه. زموږ قسمت ښه سیمټو والا سره لږ ایسار شو او چې لږ ایسار څنګه واپس راووتو کنه نو اوبو والا ګاډی به ګرځېدلې دوړه یې کمه کړې ده. خیر سره دا وینې داسې خبره ده کنه په دې ټیم کې مې ټوله سودا مودا وکړه چې لږ ډېر راتله پاتې خو ګاډي پسې ګرځېدم ګاډي مې لا نه پیدا کړې. دې ټیم کې مې ګاډي والا وموندو او سوزکي والا او بس دې د خېجو روان دي کو. نو بس ګاډي کېږي اوس ګاډي والا به سیمټ راوړي او مونږ ته روان کېږو ځان ته مخکې رسو که نه بیا دې هلته کوز کړو نور ګپ شپ په کور لګو. راځئ او اوس په دې ټایم کې کور ته راورسېدم. بای داسې خبره ده که نه موبایل بیټري مې بالکل لو ده. نو داسې کار دی که نه چې مونږ پر ګاډي انتظار وکړو چې ګاډی راشي ګاډی به تش کړو موبایل به لږ چارج کړو او بیا وروسته میلاویږو چېرته ځایمه زموږ سره یې. نن بای داسې خبره ده که نه چې خوشحالی خبر دی. خوشحالی خبر دا دی که نه زمونږ په کلي کې آخر کار سیګنل لاغې او د ټیلنارستان تاسو ته څنګه مخکنیو بلاګونو کې ما ویلي که نه چې لګېدلې ده خو لا سیګنل یې له نه ورکړی او نن ورځ داسې خبره وه چې سیګنل یې ورله ورکړو. اوس پته نه لګي چې دا لږ ټیم نه پاره له سیګنل ورکړی دی مطلب نن خو تقریبا 11 بجې له سیګنل ورکړی اوسه پورې لا سیګنل تللی نه دی که نه. مخکې یو پیره داسې چل شوی چې سیګنل مطلب لږ ټیم له راغی بیا غیب شو اوسه پورې غیب و. نو اوس په انشاءالله داسې کار یې که نه چې زه به د ویډیو اپلوډینګ له بل کلي ده د تلو نه خلاصېږم. اوس یو څو ورځې چک کوو که نه چې دا سیګنل څنګه دی مطلب چې دلته نیټ څنګه دی که نه کو ښه او تیزي نو بس بیا مونږ خپل سیم چې دی که نه هغه ټیلنار ته واړو او د ویډیو اپلوډینګ له د تلو راتلو نه دی هر څه نه پیغامه شو انشاءالله کو خدای کړی خیري. اوسه پورې به داسې کار وکړه نه چې مونږ ته به چاکال کوو که نه نو یا ما ته چاکال کوو یا زمونږ ټول کلي کې مطلب چاته به چاکال کوو او نمبر به یا نه لګېدو یا به یې کوو یا به یې نه کوو. خو مطلب نو مونږ ورته ډایرک اسانه بهانه کوله یا مونږ اوس ګاورو یا به مونږ پټېدو دا اسانه بهانه خو به دا کوله یاره مطلب زموږ په ځای کې موبایل کار نه کوي او سیګنل یې نه نو په دې وجه باندې رابطه نه کېږي. نو اوس هغه بهانې مانې ټول هر څه چې هغه ټول ګډوډ شو هر څه ختم شو. خو بس د خوشحالۍ خبره دا ده چې سیګنل راغی اوس په انشاءالله اپلوډینګ او انټرنیټ او هر څه دا چې برابر به شي راته نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده.
اوس په دې ټیم کې تقریبا ماوستن 9 بجې دي بای دا څه خبره ده کنه خپل بلاک په دې ځای باندې ختموم یو خدا خبره کنه چې ساروم ډیر ځات ستړی شوم بیا ما سپاین په بازار ته لاړم نو ټول دوړو مړو والم ډیر ځات ګډ وړې ما اوس په بلاک ایډیټینګ هم کوم دا کار راتم لا پروت ته نو تاسو نه اجازه تخلم ان شاء الله بل یو خپل بلاک کې ملاویګو غب شپ په لګو وسره له روان بلاک پوری اجازه راکې د خپل ځان خیال ساتي خپل چا پیل خیال ساتي د لوی الله په امان